اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی. دا د زما پښتو یوټیوب چینل. دلته زه هر ماښام مجلس کوم پر مختلف موضوعات باندې. نن دا زما پلی لیست دی صحافت، اسلامیک صحافت. یو خو هغه صحافت دی دا نن سبا چې شروع دی په ټیک ټاک او فیسبوک او په داسې شیانو یوټیوب باندې شروع دی. یو د اسلامیک جرنالیزم چې په اسلام کې د صحافت څومره ګنجایش شته او څه ترابیه کوي نه، پر دا باندې مختلف ویډیوګانو زما یو سیریز به وي، دا به جاري وي. نن یې صرف تعارف درته کوم د دې پلی لیسټ څخه چې په دا کې زما په مختلف موضوعات باندې اراده سته چې زه مجلس وکړم. دوستانو اول د واره خو دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا زه هر ماښام دلته زه ویډیو اپلوډ کوم، اول د واره در تاسو ته ورسیږي. دوستانو په زموږ د ضلع پښین کې که زه غلط نه یم زما څخه مخکې یو څه نور کسانو هم په صحافت کې ماسټر ډګري کړې ده، لیکن هغوی په مین فیلډ کې په مارکیټ کې به طور یو صحافي خپل ځان نه دی متعارفه کړی. ټیک دی، په ماس کمیونیکیشن میډیا ان جرنالیزم کې صحافت کړی دی، ماسټر ډګري به یې نه خود کوله په بلوچستان یونیورسټي کې یا د بل ځای کې څه د دوی به اراده وله چې یاره موږ به صحافت کوو، لیکن کاروباریان جوړ سولو، ایجوکیشن فیلډ ته ولاړو، نور داسې کارونه یې شروع کړلو، لیکن صحافت یې نه شروع کړي. نه اخبار لره ولاړئ، نه ټي وي له ولاړئ، نه ریډیو له ولاړئ، نه میګزین لره ولاړئ، نه یوټیوب نه، نه فیسبوک لره، نه یو ځای هم صحافت دی نه کوي. بس ماسټر ډګري ده د ماس کمیونیکیشن ورسره ده. دغه خو نو ډېرو خلکو په کمیسټري کې هم ماسټر کړی ده، په بیالوجي کې هم کړی ده، نو ډاکټرانو یا په نور شیان خو نو دوی نه دي جوړ سوي نه. نو دا رقم زه د ضلع پښین په سن 2000 کې د 9/11 شاوخوا ته نه دغه دور دی، د نن څه چې نن 2025 دی 20 مئی، د دې څخه چې شاته ولاړ سې نو تقریبا 25 کاله مخکې ما په صحافت کې ماسټر وکړي. د دې څخه مخکې صحافیان چې وو، یو به د جنګ اخبار غولو، یو به د هغه شپو کې مشرق اخبار به ولو، یو داسې نور اخبارونه ول نه. هغه زما د اخبار بیا جلا یو سیریز دی، زه په هغه کې بیا ګپه کوم نه. نو دوی ماسټران بو، یو به په وابډا کې کار کوي، یو به داسې بل څه دنده کوله، پارټ ټایم به یو خبر مبر بیم به طور یې واستول نه. دا رقم صحافیان ته زموږ د چمن والا وایي ډاکیان دي نه، ډاک ټولوي. حالانکه صحافیان چې وو هغه صحافت ډېر غټه مقدسه فریضه ده، لیکن خیر دی پسخند وي. نو ما دا صحافت شروع کړي. صحافت چې مې شروع کړي اول د واره مې مختلف اخبارات کې کار کوي، بیا مې کالمان شروع کړلو، بیا زه رالم دغه لره ریډیو لره رالم، ریپورټینګ مې کوي، بیا پروګرام سیکشن له ولاړم، بیا مې ټي وي لانچ کړي، بیا مې خپل اخبار خلاص کړي، بیا هغه اخبار و هغه ټي وي چې دی هغه بیا پښتونخوا ګورنمنټ را بند کړي، ولې زما ډېر تنقید پر شروع ولو نه. بیا ما رساله خلاصه کړله، رساله مې بیا ورور ته په لاس ورکړله، هغه یې بیا چلوي، درنه نه پرې چلوي نه. بیا یو بله رساله وه، هغه ډکلریشن ما واخیستې، هغه مې بیا دلته پنجابیانو باندې په کوټه کې دغه فی سبیل الله موږ ورکړه، د سپورټس رساله وله نه، مسلم سپورټس، د رانا صاحب، رانا توفیل او د دوی زامن ته موږ ورکړله. نو وخت تیریږي. نو نن د صحافت په حواله باندې زه دا مجلس کوم چې دوستانو صحافت چې دی دا د حق او د سچ بیان دی. یعنی صحافي و هغه سړی ته وایه، یو خو ریپورټر یې، ریپورټینګ جلا دی، کورسپونډنټ جلا دی، سټینګر جلا دی، صحیح ده، سپیشل کورسپونډنټ جلا دی نه. نو دا رقم یا جرنالیست بیا جلا دی، ریپورټر بیا جلا دی نه. دا مختلف درجې وي نه، لکه اوس یار، انډیوال یا دوست،
دا کې فرق شته نه. نو دا رقم د صحافیانو، ریپورټر و، کورسپونډنټ و، په دا شیانو کې و. بیا به بعد کې مجلس کوو، زه په څوکه څوکه بیا پر راځم په نوي نوي ویډیوګانې کې. نن د دې پلی لیسټ تعارف درته کوم به طور یو صحافي. نو صحافت چې دی دا داسې شعبه ده چې د وخت حکمرانان ځینې بیریږي، احترام هم کوي، حکمرانان هم، افسران هم، قبایلي خلک هم، هر سړی چې احترام یې کوي یا ځینې بیریږي یا خار ځینې خوري او یاره دی به بیا خلک په او خبره کې ډول ټکوي نه. بعضې صحافیان بیا هغه بلیک میلینګ کوي، د هغوی بیا جلا خپله دنده د پیسې به ګټي، بلیک میلینګ کوي، چشکي. نو دا د وسطي ایشیا دا زموږ دی، دا د کازاکستان، ازبکستان او په دا ترکمنستان په دا دور کې په یو وخت کې یو حکمران تیر سوی ولو. هغه یو ډېره تاریخي جمله وویله. هغه ویل زه د اکبر باچا نو د مغل حکمرانان چې ولو، نو د دې یو باچا دی، هغه اکبر باچا دی. نو هغه دا ویلي ولو، ویل زه د اکبر باچا د تلوار یا د تورې څخه زه نه بیریږم، زه د اکبر باچا د تلوار څخه دومره نه بیریږم لکه د ابوالفضل چې یو ډېر غټ عالم دین او ډېر غټ پوه انسان تیر سوی دی، چې د ابوالفضل د قلم څخه زه بیریږم، خار خورم. د ابوالفضل چې کوم قلم دی د هغه څخه زه ډېر خار خورم، لیکن د اکبر د باچا د تلوار څخه زه نه بیریږم. نو واقعي هم په قلم کې ډېر طاقت شته، ډېر انسان ته یعنی ښه لاره ورښولی سي، د دنیا او آخرت ور برابرولی سي. قلم داسې لاس دی. نو قلم یا ژبه، واعظ و نصیحت، اسیم الله پاک په قرآن شریف فرمایي چې تی خپل واعظ و نصیحت کوئ. نصیحت چې دی هغه د ایماندار خلکو ته، ښو خلکو ته همیشه فایده ورسوي. بظاهر ته نصیحت کوي، خلک دا نه وایي یاره ګرد ورځ لږ صافي لګیا وي، پالتو خبرې کوي او دا ستا په خبره باندې نو څوک عمل کوي. باید د قرآن دا فیصله ده، د قرآن دا حکم دی چې تی و خلکو ته نصیحت کوئ، ښه لاره ورښیاست. دا د ایماندار خلکو ته، ښو انسانانو ته همیشه ګټه ورسوي. او ته په مځکه باندې اوبه توی که، هغه دغسې پرته ولاړ سي، لیکن ته یوه درخت ته ورکه، هغه اوبه چې دي هغه فایده منده دي. اوبه خو هغه اوبه دي، لیکن په درخت ته فایده ورسوي، شینګشتي ته، چمني ته، دا ته فایده ورسوي نه. او دا اوبه چې دغه توی کې بس بیا ضایع سولو نه. نو دا رقم دا د ښه خبره چې ده هغه په ښو خلکو باندې همیشه اثر کوي. نو دا د صحافت چې دی زما په نیز باندې دا یو پیغمبرانه شعبه ده، د نبیانو شعبه ده. ګوره اوس د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبیین بعد بیا بل نبی نه راځي دې دنیا ته. نو لہذا چې دې دنیا ته بل نبی نه راځي، نو د نبیانو کار به څوک کوي؟ لکه تبلیغیان به وایي. دا خو د امت په د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خاتم النبیین د ختم نبوت په صدقه باندې دا د نبیانو والا کار چې دی دا خو امت ته پاته سوی دی. هر سړی چې کلمه گو دی لا اله الا الله محمد رسول الله چې ویلی، بس دا خبره، دا حق خبره به در بله پرې رسي. او دا زموږ والا میډیا والا صحافیان چې دی هغه د ویوز په چکر کې دي، د لایک او د کمنټ په چکر کې دي، د ویډیو په چکر کې د چا د عزت خیال نه ساتي، د چا د ابرو، د چا د نیک نامي خیال نه ساتي. بس وای دروغ چې دی هغه ویډیو جوړ کړي، 2 نمبر ویډیو جوړ کړي، درواغ شیر کړي، هغه نو وایرل سي، خلکو ته ورسیږي. بېشک دته سایبر والا، اف آی ای والا بېشک نوټس نه کړي، ور بچاو سي، لیکن دروغ چې ووایي وایرل سي، دا عارضي فایده دی. دا ته ګوري، پیسو ته ګوري، ډالر ته ګوري، حق و سچ ته نه ګوري. زما په نیز صحافت چې دی هغه د حق کلمه ویلو والا هغه صحافي دی، څوک چې حق وایي، سچ وایي، دروغ نه خلکو ته رسوي، غلط بیانې خلکو ته نه رسوي. بس دا زما په نیز د صحافت ګردو غټه بنیادي فریضه ده
امر بالمعروف نهي عن المنکر. ګوره صحافت خو هندوان هم کوي، کافران هم کوي، شیګان دغه یهودیان هم کوي، عیسایان هم کوي، هر قوم والا صحافت کوي. هر ځاګی چې په دنیا کې کم قوم آباد دی د هغه صحافیان هم په هغه کمیونټي و په هغه ملک کې په هغه قوم کې لګیا وي، خپل خدمتونه کوي. لیکن د یو مسلمان په طور، د یو پښتون په طور باندې زموږ او د دوی په صحافت کې فرق شته. زموږ معیار چې دی هغه امر بالمعروف نهي عن المنکر دی. د حق خواته خلک رابلنګ او د برایي څخه ژغورل. اوس موږ والا چشکي یو ځاګی واده یي، ډول ډماکې شروع وي، ساعتونه شروع وي، نشې تماشې شروع وي، پر هغه ویډیوګانې جوړوي، لایو ورکوي، هغه کارونه پروموټوي، پر مخ باندې روان دي. نو دا ته فحاشي نه پیلاوئ، ګانې نه پیلاوئ، دا موسیقي نه پیلاوئ. ستا ذمواري دا ده ته چې دنیا ته راغلی د دې دپاره راغلی. دا دومره دنیا صحافت نه کوي شروع، تا صحافت شروع کړي. نو تا چې صحافت شروع کړي اوس خو نو صحیح معنا باندې کوه، د خدای د رضا سبب خو وګرځوه، د آخرت سبب خو وګرځوه. ستا د صحافت باید چې ستا نیت صفا وي. نیت که دې دا وي چې وروره زما فالوورز به زیات سي، هغه که په جایز وي که په ناجایز وي، نو دا فالوور ته څه به کوې؟ سبا به مړې وروره، لګیا به خلک به په تا پسې ګایج وایي دا علاقه وروره دا خو نه ولکه صافي و نشې و نه. بیا صحافت دپاره یو پراپر علم پکار دی. ګوره ستنه خو نو هر څوک لګولی سي نه، ستن دې ور ولګوله ابستري جوړ دی وروره. دا د ترکو خلکو نه وینې، هلته ډاکټران خو نسي تللی، کمپاوډران خو نسي تللی، نو دوی ستنې خپلې لګوي نه، لګیا وي. نو دوی ډاکټران خو نو نسوله که ته ورته وایه لګیا وي. او بوده خلک دي، جاهله خلک دي، تعلیم یې نه دی کړی، قدري یې نه دی ویلی، شرسولات یې نه دی ویلی، یو ماسټر ډګري یې نه ده کړې، یو د صحافت پراپر علم یې نه یې کړی. اوس ته هغه سړي ته ډاکټر ویلی سي چا چې MBBS نه یې کړی، یا کمپاوډري یا ټیکنیشن کورس یې نه یې کړی، په سیول هسپتال کې ډیوټیان یې نه یې کړی، نو هغه ته څنګه ډاکټر ویلی سي؟ نو دا رقم صرف موبایل راخستنګ او دا ویډیو شیان میان جوړونګ و دې ته صحافي وایه. نو د صحافت څه طرح کیږي، اسلامیک صحافت و چی شته وایي، د دې څه ویلیوز دي، د دې څه پرنسپلز دي، کم کرایټیریا به ته فالو کوې، هلته به ته یو اسلامیک صحافت کوې. ګوره صحافت چې دی هغه په اسلام کې منع نه دی. زموږ والا وګوره د خلکو وروره لنګوټې په لنګوټه او په عزت پسې لګیا وي، هغه خرابوي، غلطې خبرې پسې کوي، یو په بل پسې ویډیوګانې کوي، هغه پرموټوي. یو چا چې یو غلطه ویډیو کړي هغه دی اپلوډ کړي، وایرل یې کړي، او د چینل هم وایرل سي، ویوز هم راشي، ګټې هم ورملاوي سي، په سوسایټي کې عزت هم سي، بلیک میلینګ هم کوي، یو بل سره رشوتونه هم اخلي، ایله ولاړ سه ویډیو واخ، پیسې واخ، هغه څه واخه. او دا صحافت دی. دا ته را صحافت کېږي چې ته د پیسو، د ویوزو د دې په چکر کې، د لایکو، د کمنټو، د ویوزو، د ویډیو وایرل په چکر کې، نو دا خو نسو صحافت. پیسې هلته ټولې، شناخت جوړې. ما ته یې ویلې شکر دی زه خو نقیب صاحب په هفته کې 3-4 وادو لره ځم. نو ما ته وادو لره چشکی ول دا ویډیوګانې جوړوم. نو ما دې ته صحافت وایه. دا صحافت ویډیوګان ول ما دی شو خلک ډوډیان لره بیایي نه. نو زما خپله په ژوند کې زه د چا وادو لره دا لره نه ځم، فاتحه او جنازې لره ځم، د وادو مادو دا لره نه ځم، نه د چا په دعوت باندې دا رقم خلکو لره ځم. نو دا زموږ د صحافت کم معیار دی، څومره لاندې یې لسلو او څه ذمواري یې جوړیږي. پر دا باندې پر روان شپو کې به موږ مجلسونه کوو چې د قرآن شریف او د حدیث مطابق یو اسلامیک صحافت، اسلامیک جرنالیزم چې شته وایي څنګه کیږي، د هغه کم کرایټیریا یې، کم پرنسپلز یې، کم ډایګرام یې او کم سرکلز یې، په هغه کې ته دننه صحافت کوې، نو دین و دنیا به دې بهتره وي، الله پاک به هم در سره راځي، ستا نیت به هم صحیح. کامیابي او ناکامي خو د الله پاک په لاس کې ده، لیکن ستا کار دا دی چې ته ټولنې ته حق بیان ورکې. ګوره
لږ نرمه لهجه کې په سچایو په ښایسته انداز باندې یو ریپورټ جوړ کړې، په ښه مجلس باندې د خلکو سر خلاص کړې، هغه ته وایي صحافت. دا رقم وروره ښکنځاوې دي، پچ و رد دي، پالتو خبرې دي، 2 نمبر ویډیوګانې دي، هغه وایرل کوې، ښه و بد ته نه ګورې، د هر چا واده و ویډیوګانې و لایو ته ګورې، دوستي و دښمني ته نه ګورې، د علاقې نارز چشتي، اقدار چشتي، ویلیوز چشتي، په یو شي کې د چرت نه یې بند. بس ستا چرت دا یي چې زما چینل وایرل سي، زما ویډیو وایرل سي، خلک ما وپېژني. دا خو سلف ریکګنیشن دی، او سلف ریکګنیشن چې دی هغه خو انا د ضد دی او منل دی د نفس چاغېدنګ دی. نو دا خو نو نسو صحافت. صحافت مطلب حق بیان، سچایي بیان، نرم ښایسته انداز باندې خلکو ته خبر رسونګ، افواوې نه وي، او که کومه خبره درله راسي د هغه تصدیق وکړې، د هغه بعده چې دی هغه وایرل کړي یا در خلکو ورسوي، او اراده دې د انسانیت خدمت وي او خلکو پرې ښه انداز باندې حق و سچ رسول دی. نو پر دا باندې به انشاءالله دا زما پلی لیست دی، په دا کې تاسو نور ویډیوګانې مو ګورئ. په را روان شپو کې اسلامیک صحافت و چیش ته وایي، پر دا باندې به زه سټپ وایز پوینټ ټو پوینټ بیا خپل مجلسونه کوم او خپلې تجربې به هم در سره شریکوم. نو انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضردم ما نقیب قضیې ته راکړه اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.